تیرو څلورو کلونو کې نږدې 8 میلیونو افغانانو خپل هیواد پریښی دی. د کډوالو نړیوال سازمان دغه شمیرې په یوه ریپورټ کې خپرې کړي دي. له سوریې او اوکراین وروسته د نړۍ په کچه د کډوالو ډیر شمیر د افغانانو دی. ایران او پاکستان چې د ډیرو کډوالو کوربه دی، اکثره وخت کډوال شکایت کوي چې په دغه هیوادونو کې ښه چلند ورسره نه کیږي. ایران او پاکستان ډیر کله له هغو افغان کډوالو چې قانوني اسناد نه لري غواړي بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. خو بل لور ته د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د طالبانو له بیا راتلو شاوخوا 4 میلیونه افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. له افغانستانه د کډوالۍ شمیرې په کومه کچه کې دي؟ له افغان کډوالو سره په ګاونډیو هیوادونو کې څه ډول چلند کیږي؟ خپرونې ته ستړي مشئ. زه زمزمه نیازی یم. د خپرونې میلمانه مې په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو فعال ظاهر پښتون او د امریکا په یو پوهنتون کې استاد نجیب آزاد دي. دواړو ته ستړي مشئ او ښه راغلاست وایم. زه غواړم خپرونه له ښاغلي ظاهر پیل کړم. ښاغلی ظاهر، که له پاکستانه راته ووایي لا هم افغانان درځي، د درتګ کچه څومره ده هلته؟ یو خو دا کوم چې د افغانستان د سړې جګړې چې 10 کاله یا 40 کاله مخکې د کډوالو لړۍ پیل شوې، یو هغه افغان کډوالي یو کله چې په 2021 د اګست کې کوم په افغانستان کې تحولات راغله، دا افغان کډوال دي. رسمي سرچینې دا تر 1 لک پورې ښیي چې په دې کې 9,000 افغان کډوال بهرني هیوادو ته اروپا او امریکا ته انتقال شوي دي او نور دغه د 2021 کډوال دلته په پاکستان کې شتون لري. او زړه کوم د افغان کډوالو ډیټا چې دا هغه خو تقریبا میلیونونو ته رسیږي. داسې اټکل کیږي چې 3 میلیونه افغان کډوال زړه افغان کډوال شتون لري. اوس دغه درتګ په کومه کچه کې دی؟ اوس هم افغانان درځي هغلته پاکستان ته؟ مخکې راتله، خو کله چې دا د پر ډیورن لاین باندې دا د سپین بولدک دروازه چې وه، هغه د افغان کډوالو راتګ دپاره یو ښه اسانه لار وه. نو د ویزې او پاسپورټ چې کوم دا لاګو شوی دی یا د پاکستان د خوا څخه دا شرط ایښودل شوی دی، نو اوس هلته ستونزمن کار دی. نو په دې خاطر باندې دوی راکړله. اوس په هغه تعداد باندې نه راځي، که راځي هم هغه په فرعي لار باندې چې قاچاقي لار دی، هغه د سر په بدل کې یا په خطره کې اوس ولې هغه په باندې داسې په لسګونو یعنی په هفته کې یا په میاشت کې راځي. پخوا دا تعداد ډېر په غټ تعداد باندې و چې افغان کډوال دلته پاکستان هېواد ته راتلل. ډېره مننه. بیرته تاسو ته راګرځم. مننه کور مودن. ښاغلی پښتون، معمولا د پاکستان نه د حکومت د چلند نه خلک شکایت لري. په تېر هغه افغانان چې ویل کېږي دوی قانوني اسناد نه لري او هلته د اوسېدو لپاره باید پاتې سي، ډېر ځورول کېږي. اوس دغه د شکایتونو کچه څومره ده؟ تاسې خو عملا له کډوالو سره هلته کار کوئ. په کومو برخو کې دوی ته ستونزې دي؟ په کومو برخو کې ډېر ځورول کېږي؟ نیازی خوره خبره داسې ده، د آزاد صاحب د خبرو په تایید سره اوسو فعلا د افغان کډوالو سره چې دا کوم ګرانډي رالی د یونیسیار مشر، هغه پاکستان کې افغان کډوالو ته یو کال نور موده وغځېدل د اوسېدو. او کوم هغه افغان کډوال چې په 2021 کې کوم په افغانستان کې تحولات راله، د هغو دپاره چې کوم د 1 لکه تر 1.5 لکه پرېښودل کېږي، هغو ته د ظالم سرټیفیکېټ په نامه باندې پوس ولې داسې مې د یونیسیار د یو چارواکي څخه پرون واورېدله چې دغه سرټیفیکېټونه هم د راروان 2025 د جون دی که د فبروري تر میاشتې پورې دوی ته ورکول کېږي او دغه پروسه جریان لري. نو دا یو قسم د افغان کډوالو د اوسېدو او د دوی د تشویش د رفع کېدو دپاره د ګرانډي د سفره څخه دا افغان کډوالو ته میلاو شول. او دویمه خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوالو کوم مشکلات چې دي یا دلته اوسېدل، دا په 3 کټګوریو باندې موږ ویشل شوي. یو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري، یو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري، یو هغه افغان کډوال چې په 2021 کې د افغانستان کې د سیاسي تحولاتو څخه وروسته راغلي دي. هغه لړۍ چې کوم په 2023 د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې د حکومت پاکستان حکومتونو د خوا څخه شروع شوې وه چې غیر رجسټر افغانان به ځي، هغه اوس هم فعلا دغه لړۍ شروع ده. زیاتره افغان کډوال چې قانوني اسناد لري اوس فعلا د افغانستان ته روان دي. په دغو کې لکه څنګه چې تاسو ویلي چې دغه لړۍ اوس هم روانه ده، دغه شمېر څومره دی؟ په څومره کچه افغانان له پاکستان نه ستنېږي، افغانستان ته بیرته ځي؟ پخوا چې نوې شروع شوه دا پروسه خو شمېر بیخي ډېر و.
مخکې خو په ډېر تعداد باندې ولاړله په 2023 کې تر 24 پورې تقریبا 15 لکه افغان کډوال ښودل کېدل چې غیر راجسټر ولاړله. خو اوس چې تر نن وخته پورې تللي تقریبا 4 لکه 9 تر 80,000 پورې پیلن افغان کډوال چې نه یوازې د غیر راجسټر افغانان تللي بلکې د پی وار کارت او د سی سی کارت درلودونکي افغان کډوال د پاکستان څخه زیات تر د خپل قانوني اسناد نه درلودو په خاطر لري او زیات افغانان بیا خپل په خوښه باندې وطن ته ستانه یعنی که داسې اټکلي ووایي ستاسو په نظر څومره کورنۍ به روزمره د تورخم له لارې یا د بولدک له لارې دوی افغانستان ته اوړي؟ د جمعې او پنجشنبې د ورځې سما سوه انشاءالله تر 100 کورنیو څخه به زیات وي چې زیاتره افغان کډوال اوس ولې خپل په خوښه باندې د سپین بولدک او تورخم د لارې څخه هېواد ته ستنېږي. ډېره مننه کور مو ودان. مننه. ښاغلی پښتون، دلته د چلندو د حکومتونو مسله یاده شوه. ښاغلي آزاد هم ورته اشاره وکړله. څو موده مخکې د پاکستان کې هم له خلکو د افغانانو سره ډېر ناوړه چلند کېده او نیوکې هم پرې کېدلې. بیا ځینې ناستې وسوې د طالبانو د حکومت ترمنځ او د پاکستان د ځینو استازو ترمنځ. ستاسې په نظر باندې چې هلته فعال یاستئ او ګورئ عملا دغو ناستو څومره اغېز وکړ او کوم بدلون راغی د افغانانو په ژوند کې چې هلته هغوی چې اسناد نه لري ودې نه ځورول شي یا د ښه چلند ورسره وشي؟ خبره خو داسې ده لکه خورجانې چې آزاد صاحب وویل، یو خو زموږ مسله چې ده هغه د پاکستان او د افغانستان نه ده، د کډوال مسله چې ده دا نړیواله مسله، ولې ځکه زموږ ټول سپورټر یا سپورټ چې کوي هغه یونیسیار، IOM او د ملګرو ملتونو ادارې کوي. زموږ د دولتونو تر مابینځ دا ناستې د کډوالو اړوند باندې د هر نظام چې زموږ په وطن کې حاکم شوی دی د هغو تر مابین ډېرې شوي دي. خو کله چې دا زموږ د کډوالو مسله ګرانډي راغلی پوه شولې، یو کال وخت ورکړل شو. دوی دولتونو تر مابینځ که ناستې وشولې خو داسې پرېکړه نه وه شوې. کله چې د یونیسیار مشر راځي بیا یو کال وخت ورکول کېږي. هغه 7 لکه افغان کډوال چې کوم ښودل کېږي چې مخکې ما خپل په خبرو کې وویل چې په 2021 کې راغلي دي، هغو ته هغه د اوس د ظالم سرټیفیکټ په نامه باندې دا ورکول کېږي. یو قسم د دوی د تحفظ لپاره اسناد ورکول کېږي. نو دا یو قسم زموږ مسله چې ده دا نړیواله ده او پاتې شو دغه رقم تعلقات یا اثرات بې خود وي، ولې ځکه پاکستان هم غواړي چې د افغانستان سره خپل تعلقات ښه وښي او افغانستان حکومت هم دا کوشش کوي چې پوه شولې خپل تعلقات یو بل ته سره مجبوره دي ښه وښي. نو دا حتما د دوی تعلقات په شان پر کډوالو باندې مستقیما اغېزه لري. څو وخت مخکې موږ ریپورټونه درلودل ښاغلی پښتون چې ځینې کسان چې تیر کال یا هم دغه کال په پیل کې افغانستان ته ستانه شوي وو، کورنۍ وې، دوی بیرته پاکستان ته ستانه شول. د دغو کورنیو شمېر بیرته څومره ډېر ده او تاسې چې ورسره ګورئ لاملونه څه ګڼي چې بیرته یې افغانستان پرېښی او پاکستان ته درغلي؟ خو ما مخکې چې د آزاد صاحب خبرې کولې، زما په زړه کې ډېر داسې خبرې راغلې چې ستاسې سوال ځکه نه و کړی چې زما څخه باید دا سوال وشي یا زموږ غږ واورېدل شي. دغه د افغانستان کې چې دغه تیر تاریخ ته یې نه ځو، دا 20 کلن چې کوم د جمهوریت دور و، یعنې د افغان کډوالو په نامه باندې څومره ښارګونه په افغانستان کې د مطبوعاتو د لارې څخه په عمل کې نه جوړ شوله، د کډوالو سره څومره وعدې وشولې، یعنې هر نظام چې راغلی دی پوه شولې تر اوسه پورې د کډوالو دپاره عملي کار نه دی کړی. دا موږ افغان کډوال یو قسم چې کله کله د ځان سره دا سوچ وکړو چې موږ ما په خیال نه وطن ته په درد خورو نه مو دلته بل څوک غواړي. اوس که افغان کډوال زموږ هېواد کې چې کوم حکومتونه تېر شوي وو یا اوسني دي وغوښتې، یا مقصد دا د افغانستان کډوال یې راغوښتی فرضاً خصوصا د ایران او د پاکستان څخه، باید دوی ته د مځکو یو لړۍ پیل شوی وای، دوی ته یو کار شوی وای. په 40 کاله کې لا دغه مهاجرت دی، دغه کډوالي ده، دغه کډوالي ده، دغه کډوالي ده. په دا اوس کې
ما د کډوالو د چارو کوم وزیر چې د حاجي خلیل لاکاني صاحب سره زه کښېنستلم کله چې دا د پاکستان کې د کډوالو مسله ډیره سخته سوه ګرمه وه چې مقصد د کډوالو نړۍ په زور شو زه هلته ورغلم ما دا خبرې ورسره وکړلې شخصا ستاسې د رسنیو په وړاندې باندې زه دا خبرې کوم لاکاني صاحب ته وویل چې زموږ کډوالو ته باید تاسې دغه ورکړي مځکې ورکړي او د دوی د بیا بادېدو دپاره مقصد د دوی د کار روزګار دپاره دوی ته د تعلیم دپاره داسې سهولتونه ورکړل سي خو تر اوسه پورې چې کوم دوی اعلانونه کړي چې موږ افغان کډوالو ته مځکې ورکوو په هغه شروع کې چې کوم د افغانستان د اسلامي امارت د چارواکو دا خبره کړې تر اوسه پورې عملي جامه نه ده راوستل سوې نو زموږ د کډوالو زه د کډوالو د یو فرد په حیث باندې دا غوښتنه هم کوم او پر دې برابر باندې مو خپلو حکومتونو څخه ګیله ده ټول بار باید هم یوازې لکه آزاد صاحب چې مخکې خپل په خبرو کې اشاره وکړله چې طالبان ته ګرده خبره راجع زه پر دې باندې د ده سره اتفاق نه کوم هغه په دې خاطر باندې چې زموږ هغه چې د ملګرو ملتونو د خوا ټول سپورټ ورسره و د کډوالو سره څه وسوله کډوال اوس یو قسم بزنس باندې بدل شوي تجارت باندې بدل شوي څوک چې زموږ سره مرسته کوي هغه د دې لپاره نه راوړي چې زموږ سره دونه همدردي وشي په سلو کې 50% دی اخلي 50% د کډوالو په تعلیم پر روغتیا او پر کاړو په دې شان باندې مصرفېږي موږ یو قسم د دنیا لکه مخکې چې د یو خبره وکړله چې اوس فیډالیزم ته خبره تللې سرمایه‌داري د خبره تللې ده زموږ دا شک پیدا دی چې زموږ پر سر باندې بزنس تجارت شروع دی دغه تجارتونه که نړیوال کوي یا نورې خیریه ادارې کوي زموږ حکومتونه خو عبارت به نه کوي موږ تر څو پورې به د بل په وطنو کې پراته یو نو پکار دا ده چې د افغانیت په چوکاټ کې د افغانستان د جغرافیه ته د ضرورت په چوکاټ کې باید دوی نور خپل افغانان راټول کړي دا اوس په ایران کې چې کومه واقعه وسول یعنی موږ افغانان دومره د خدای ناشکر یو چې پر شته افغانستان باندې موږ ناشکري کړې ده په قومي او په سمتي او په دې باندې سره ویشل شوي د ایران کې یا په پاکستان کې چې موږ د دوه دولتونو څخه ګیله کوو چې زموږ افغانانو سره دونه ظلم کیږي آیا زموږ چارواکو زموږ سره څه دغه سوالیه ده چې اوس ولې باید حکومتي چارواکي د هر نظام یو پر بل باندې سره تکړي چې یو دا پلانکي ته دا خبره راجع ده بل وایي پلانکي ته راجع ده هغه چې شته هغه چې اوس ولې هغه زموږ سره څه وکړي یو سرټیفیکیټ خو د 12 سیم شهادتنامه زه یو خبره کوم په پاکستان کې د 12 سیم شهادتنامه د ښاغلي کرزي صاحب او ښاغلي اشرف غني صاحب په دور کې موږ ته په 1200 کال راکول کېده نه ما د کتاب راکړل شوی دی نه زما د تعلیم دپاره کار شوی دی نه پوه شولې زموږ د افغان کډوالو سره د یو پنسل مرسته مدد وکړي مګر ځینې خبرې چې چون هغه زموږ سره نه ښایي چې اوس په ځینې داسې هېوادونه دي چې هلته بیا د ښوونځي خرچه هم ورکول د تعلیم دغه یې هم ورکول ښوونځي هم ورته خلاصه کړی مګر دلته بیا دعوا د جغرافیې لرو یعنې دا هغه سوالونه دي چې موږ افغانان مشران چې کوم وایي په عمل کې هغسې نه ډیره مننه کور مودان داسې د خپرونې وخت کم پاتې ډیره مننه کور مودان سلامت سي له خپلو دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې په بحث کې راسره ګډون وکړ درنو لیدونکو له تاسې هم مننه چې تر دې دمه راسره مل وئ